دا څه سوي نم راجا او دا تا د ځان څه جوړ کړی دی یا سیټ صاحب دا زما د غریبۍ ژوند دی او زه خپله خواري او مزدوري کوم څه جرم نه کوم او زه په دې باندې فخر کوم تا د عیش و آرام زندگی پرېښوده راجا او په داسې حالات کې دا زه نشم برداشت کولی راجا نشم برداشت کولی واپس راشه راجا واپس راشه یار سیټ صاحب زه په دې خپل ژوند باندې ډېر خوشحاله یم او کوم راجا چې ما په دې خپلو لاسونو په قبر کې دفن کړی دی ته د هغه د ژوندي کولو کوشش مه کوه سیټ صاحب کنې بیا به خپېمانې به اچارے فقیر کاکا څنګه یې خیمه کاری صاحب خوشحاله اوسئ نن دې اوبو ډېر په عذاب کړم زه بند واچوم او څوک یې راپسې وغورځوي او نن د اوبو ته وګوره اوبه هم ډېرې لږې دي ماما دا پسې زما د اوبو نمبر دی ښه دا پټي خو اوبه شو که نه او کاري صاحب زما پټي اوبه شو ورځه خپل پټي ته ځان نڅوه یہ پکیریا راځه پټي دې اوبه شو ځان دې په کار مه کوه یخني راځه چې اوس که چې دمه شي دی حاجي صاحب ته دا څه تکلیف کې درلم دا لکه معذوره را روان شه چې ګرم چې سړیا راځه وایم حاجي صاحب نن خو دې اوبو دونه په عذاب کما ما به بند وتړلو او چا ظالمانو به راپسې وغورځولو خدای دې دې پېښو باسي خپلو زما د پټیوارو هم راپسې چا بندېسته او اوبه راپسې وچې کړی دی دا چې والی حاجي صاحب ستا به هم سل کاره وي سړیه تا ځان هر وخت تکلیف کې کې بس خیر د یار دوست سره خو به دا منډه تړله دی که خوشحاله اوسه یار حاجي صاحب هر وخت تا زما لپاره ځان تکلیف کې کړي تا نه تکلیف مه کوه سړیه چې اسکه شابه ما سره د ځان د یخنۍ نه مړ کړو تکړه شه شابه وراشم خانه هغه هر څه زما د پلارو او دا څه چې ما درله درکړي دي که نه نو په دې باندې شکر وباسه ولې چې دا ما د خپلو مټو په زور باندې ګټلي د مټو په زور او ته نه پوهېږم څومره حصه چې تا ستا کېږي نو دومره حصه زما کېږي یعنې خبر لني ګورو به یا لکه هغه عباد ګیلکار پسې لاړ شه د جودرې را پرسترو کوي ځکه چې دې نه خو تاسو سمه غوجل جوړه کړې ده او څاروي هم پکې تړلي دي د الله ولي دا خو ما دې له جوړه کړې وه چې دا کلی به پکې خپله غم خادي کوي ډېره ښه ده خالي زه به پسې اوس بره ده ها نو لکه ستا د رور اپریشن دی او تا ته د 5 لکو روپو ضرورت ٹھیک ده زه به تاله پیسې درکم بلکې پیسې څه چې زه به پتا باندې د پیسو باران وکم باران
خو ته به واپس د نوابي نه راجا جوړېږي راجا. ګوره سیټ صاحب زه ستا منت کوم سوال درته کوم سیټ صاحب تا ته ما مخکې ویلي دي چې د نوابي نه راجا مه جوړوه سیټ صاحب مه جوړوه. ته ما ته دا پیسې راکا زه به محنت مزدوري کوم او ستا یو پای به تا ته واپس کوم یو روپۍ به تا ته واپس کوم سیټ صاحب زه ستا منت کوم. هغه راجا بیا مه ژوندی کوه سیټ صاحب مه ژوندی کوه. نوابیا ته به په دې محنت او مزدورۍ کې ما له 15 لکه روپۍ قرض خلاصې 15 لکه. واوره نوابیا په دې محنت او مزدورۍ کې څوک 15,000 روپۍ قرض نشي خلاصولی. ته به ما له 15 لکه روپۍ قرض څخه خلاص کې. او هغه نوابي چې د هغه په یو ټلیفون کال باندې به لکونه روپۍ د هغه ډېرې ته را رسېدې نن هغه نوابي ما ته سوال کوي ما ته. اوره نواب خانه ته زما کار کولی شي نو ټیک ده او که زما کار نشي کولی نو زما ټیم ډېر قیمتي دی زه درنه لاړم. ودرېږه سیټ صاحب ټیک ده د کوم رور د پاره چې ما د بدماشۍ او د اجرت دا دنیا پرېښې وه نن د هغې ورور د پاره نن زه بیا د نوابي نه راجا جوړېدو ته تیار یم. ته کار ښایه د چا ویشتل دي؟ ډېر ښه نواب خانه ډېر ښه چې ته یو ځل بیا د نوابي نه راجا جوړ شوې. ډېر ښه راځه نور به دی زه پوهېږم راځه ما سره. خدایه داسې سپېروت یې ورکړې مه چې هغه د چت پکې هم نشته دی خدایه. و مورې ځکه خو مې ته وی چې د ماما نه میسه واله په چت پکې نه چې ار کنډیشن به ته لګوم ار کنډیشن. چپ کښېنه د پلار بچیه لا دې ملا نه شمار دی او ته هم نه شمارې. زه څنګه د ورور نیسه وغواړم هغه په خپلو په غمونو کې دی او زه دې لا تېرې وشم راته چې حصه راکړه. مورې دا قصې دې نه منم ته به هم نن زه د ماماګان نه به میسه اخلي یعنې د هغې نه زه په زوره مغشتې شم. نه زویه داسې خبره مه کوه چې کوم کار په رضا کېږي نو بدماشۍ ته څه ضرورت دی. که زه وغواړم نو زما لالا به د جیدات په ټولو کاغذونو ګوته ولګوي. مورې بیا ګورې څه ته بیا خو نن به ورکه په سر که په ماماجي کره لاړه شه. انجینیر صاحب کومه پلازه باندې چې کار شروع کړی په هغې لږه تلوار وکړه. تا ته خو ښه پته ده چې زما رور ډېر ضدي سړی دی. بس کار خو شروع دی جی ښه جلدی کې روان دی کار انشاءالله. هغه دې وګوره دینې ته انشاءالله رسېدلی دی. دا ډېره ښه ده ښه سیټ صاحب نوابیا ته او دلته او زه نوابی نه راجا وایا راجا. نو بیا دلته څنګه رالې او دا په ما دې اواز ولې وکړې؟ پتا مې आवाज زکو کو سیټ صاحب چې ما ستا په سر باندې پیسې اغشتې دي پیسې او هغه هم ستا د ورور رب نواز نه. څه پوه شوې؟ راجا
زما رور زما په سر تال څو پیسې درکړي د هغې یو په ډبل مانه والا. वाह सेठ साहब वाह ये खुदा कारोबार ना तलतूब शो तलतूब मजान बांधे कलिमत चुफ का پتواري صاحب هغه 2 جریبه پټۍ د بل کلیوال ما خپلې خور پسې چې انتقال نو هغه صحیح شو مغې ته ورسېده. کاکا چې کوم ټایم تاسو ما ته ګوتې ولګولې هغه په مکه ټایم باندې انتقال تاسو ته وراثت چې تاسو خوراکۍ پسې شوی دی او بیا ته ولې غم کوې ستا غم داسې هغه خو په ټایم باندې مې انتقال کړی دی. خدای له سره خو که پتواري صاحب خو ما وي هغه نور ظالمان وروڼه مې دي د هغوی خپلې کیسې کتاري زما چې کوم حصه ده ما ورته ګوته ولګوله. کاکا ته بېغمه شه بېفکره شه په کوم ټایم چې تاسو ګوته ولګوله په مکه ټایم باندې ما د انتقال ستا خوراکۍ پسې کو بېغمه شه ته ښه او راځه 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 زما په خیال چې جوړ کامیاب راغی. رب نواز خانا راجا د ناکامۍ په ورځ پیدا شوی نه دی. هغه مې دلا زه ته ورسولو اوس تا نمبر دی. راز होते बोलते हुए राजा तो बस पमा बांधे डस के पमा बांधे सेठ साहब دا دولت هم څه ډېر عجیبه شی دی چې ته د دولت دپاره په خپل ورور باندې ډس کولی شي که نه نو د دې دولت دپاره زه په تا هم ډس کولی شم. په تا خپل مرګ ته تیار شه. سوز د دې دولت د دې بنگلو د دې جایداد ایک یوازې وارث شوم ایک یوازې زه یم راجا زه یم راجا زه یم راجا زه یم راجا. یاره داسې کار وکړه چې د بوټو له څوک ټیکهدار راوله او یاره دا په دې باندې وګرځوه او چې دغه وکړي چې دا خرڅ کړو ځکه چې هسې خرابېږي او داسې مرض غوندې هم کړی دی نو بیا به که سړی نوي بوټي وکړي. بانو خورې بانو خورې دا وخت په کور کې وای دا خو مې لالا راغلو لالا په خیر راغلې ویې شي خورې ویې شي کښېنه څنګه لالا ښه دا کرم دی خورې خورې دا ستا د پټي کاغذونه دي خورې ما وی چې په خپل ژوند د خپلې حصه درکړمه ته مرګ څه پته لګي مرګ په چې اواز نه کوي خورې دا ستا ما سره حق و خو لالا دې ته څه ضرور ضرورت به تو که نه خورې دا ستاسو ما سره حق و خو لالا زما دا حقونه مکونه نه دي پکار یو څه د کاغذونه نه خورې نه دا سنبال کا سنبال کې ده خورې سنبال خورې چې دا کم فصل پکې ما کرلی دی که نه او کله پوخ شي زوی ته دې ووایه چې ځان نه وریږي لالا
الله خو دې دله ډېر عمر درکړي، ډېر عمر درکړي. ښه خورې زه درنه ځمه. کښېنه لالا، ځم چې چای دله پخېږم، موږ خو په خبرو شو. چې د الله ډېره که خورې بیا به شي. خدای په امان. په مخه دې ښه شه وروره. خدایه چې کوم کار زما زړه غوښتو هغه خدای پاک پخپله وکړو. شکر دی چې زما خاوند ته اوس زوی ته سترګې اوچتې شوې. وابه ساتي او چې مړ شوې نو د ژوندو خبره مې واوره چې تر څو پورې ژوندي یو که نه لاس به خو به خوځوو که نه که څنګه اشنا خو ټیک ده خو ګوره مرګ هم لږ مخې ته راوړه راجا بیخي په د خیر په غونډۍ باندې مه کښېنه. او اشنا په ځوانۍ کې مې مه هېروه راځه چې هغه مخکې زه دله وښیم راځه. فقیریا دتا بیا ولې ځان په جړا کوي؟ داداجي صاحب کښېنه. حاجي صاحب چې ځان له کښېنم عجیبه خیالونو سوچونه راځي. یو بوډۍ وه هم رانه خدای واغېسته. که بچې لا رانه که نو زمونږ پې شکر دی. هر سال لا راکړي دی حاجي صاحب ښه ډېر جایداد دی. حاجي صاحب د جایداد دپاره وارث نشته. وارث مې نشته حاجي صاحب. فقیریا مه خفه کېږه، زه دې رور یم که نه، زه تا سره یم. هر سړی مې جایداد ته غل دی. خویندو مې خپل حصې ورکړې. هغه یو ورور مې وغیره مې خپل حصه ورکړه. والله که خیر خبر مې مني حاجي صاحب. هر سړی مې جایداد ته غلو حاجي صاحب، هر سړی مې جایداد ته غلو. فقیریا خفه کېږه مه، زه د تا سره ولاړ یم. د ځان نه اسم ښه نه دي. دا لږه شان ټوټه ځمکه خرڅه که او زه بلو د حج داخلي له ځمه چې تا ځان سره بوتم، دواړه وروڼه به حج وکړو. حاجي صاحب دا خو ډېره د خیر او د خوشحالۍ خبره ده. بلکل په دې سلا شوه. خو پټې په چا خرڅ کړم؟ ته خفه کېږه مه، باچیانو سره به له زه خبره وکړم او پټې به له زه په هغې خرڅ کړم. ښه دې وویې حاجي صاحب، باچیان ښه خلکه دي. یا لکه فقیریا هغه نادر دستي د واده وینا یې ته کړې ده که نه یې راکړې؟ ویل چې ځو چې د هغه نه روغې وخورو. حاجي صاحب دا خبره خو ما نه هېره وه. زه راځه چې ځو. راځه مراد لالا، ته مې دا لالا پوهېږې که نه، دا دومره ظالم اخر هغه ما باندې د څه لپاره وکړو؟ هغه ما د دښمنۍ په اور کې ولې سېځي؟ ولې؟ مسافره راجا ما ته یارم وایي او ورورم وایي، خو چې زه ورته کومه خبره کوم خو زما یو نه مني. مراد لالا چې هغه د چا نه مني، خو د دې انجام به څه کېږي؟ انجام
انجام د دشمنی هغه اور دی چې لمبې تر اسمانه پورې رسي خو د راجا د لاسه موږ ټول بسوځو ټول لالا هغه راجا ډېرې خبرې کوي او موږ پسې اوتې بوتې وایي. راجا نمبر یې در سره شته او شته ملاو یې کړی راواله. هلو راجا صابر بڑا بیره خبرې کوم. ها بڑا بیریا وایا دا چې دا څنګه خپې پریخي دی او په سر روانې که نه نو دا خپې نه دي دا به دنه پرې کم پرې او بیا به په خپله په سر ګرځي. ای بڑا بیریا لږ په هوش خبرې کوه ته د راجا سره خبرې کې او دومره دشمني مې دي چې شمار یې راته نه راځي. وکېنه سړیا کېنه ما مه یاروه ما مه یاروه زما 20 دشمنۍ دي 20 او دا 21مه مې ته ځان سره ولیکه او یو خبره مې واوره دا د ټیلیفون خبرې نه دي لږ په مخامخ راشه چې خوند وکړي مړه. د هرې خبرې درته نه کوم زه سړی یروم نه سیدې بره لېږم بره ګورو به وګورو به سړیه څه راشه چې وګورو چې کله وې نو دا راجا به ستا مخې ته ولاړ وي ته ځای ښایه دا د راجا کار دی د چا کار دی د راجا. ته پرېږده چې دلې پوه کړم راجا سلام علیکم فقیری کاکا خبر شویم چې اجله روانې بخیر اوسې ملک صاحب بخیر اوسې ملک صاحب جوړې دی السلام علیکم جی خیر او ملک صاحب الله رحم وکړو او دا هر څه د الله په کرم باندې کېږي او بیا رحمت خان جي خو تا ته پته ده که نه چې زما یار هم دی او زما رور هم خدای دې ورسره خو کړي ته هر څه رالې هماغه وکړه کاکا ټول مسلمانان دې خدای اجله بوتلی کړي. امین امین دا فقیر ګل کاکا زه په زمیندارانو داسې چکر وام بابا خیلی ښه ملک صاحب ماما ښه مراد خان وایه که نه یا وخت څنګه تېرېږي؟ د الله تعالی فضل او کرم دی راجا وخت ډېر ښه تېرېږي. ګوره اشنا زه د دنیا دپاره راجا یم ستا دپاره همغه نواب خان یم ولې چې ته زما یار نه زما ورور یې ورور. او کنه لالا تاسو له دوانو د یارانې خو خلک مثالونه ورکوي تاسو له دوانو د یارانه ده که نه دا مثالي ده مثالي جلا خانه مثالي به ولې نه وي کله چې په دوستانه ورورولۍ کې څه لالچ نه وي که نه نو هغه ورورولي به تر قیامته پورې ژوندی وي. ښه پرېږده دا خبرې مراد خانه په ځان دې ډېرې ګوتې متې والي خیر خو دی که نه بیا خو بار نه روان. او راجا یار ټکټ مې وکې کړی دی او ځمه دوبۍ ته او تا ته دې دپاره راغلم چې تا به م وګورم او که څه دې پکار وي نو دا راته ووایه چې رای وړم درته. یاره مراد لالا لالا مې خدای خبر کو څه درته یاد دي ما ته یو ښه شته ټچ موبایل راولېږه. مراد خانه تو غازم دې بار ملکونو ته ډېر ځای راځي
داسې کار وکړه اشنا چې هلته ځان ته ښایسته جینۍ وګوره او واده ورسره وکړه نو کم سے کم ستا به کور آباد شي او زمونږ به ورندار پیدا شي او که نه و زما ګران وروره ته چې دا هر وخت ما ته واده کې نو په خپل یې ولې نه کې ما د خپل الله سره واده کړې ده څو مې د دې دوه وروڼو ودونه نه کړي او ستا واده مې نه کړی تر هغې پورې به زه چېرې م واده نه کړو چېرې به یې ونه کړم واشنا ستا جذبې ته د زما په دواړو لاسونو سلامي سلام السلام علیکم وعلیکم السلام فقیریه په خیر راځي یاره بس تا دغه پکې ګورو نو یاره چې کله به ستا د حج داخله کېږي او راځو به دواړه به خیري حج لځو حاجي صاحب حاجي صاحب باچا صاحب سره خبرو کړه پټي او فقیریه خبره مو سره وکړه حاجي صاحب نو هغه څه وی فقیریه سره وکړه دا څه غوا چې دی نه چې بوی دی او خرڅ یې کړي هغه سره ما خبره کړې ده کار به ښه شي حاجي صاحب زما دغه سپینه خوره پټي نه وروړه شیخ به یې راسره څکلی وکړه خدای دې وبه حاجي صاحب ناوخته کي سلام علیکم ټیکهداره زه ستا په ټوله خبره ورسېدم احمد خانه ته د دې کلي اوسېدونکی د دې ځای د دور دستور نه ته ښه خبرې شاګرد لاله دې په ټوله خبره باندې ټیکهداره بیا خو خبره ختمه ده خو دا راته ووایه چې کار کله شروع کې صابر لاله ستاسو د حکم انتظار دی چې تاسو کله ووایئ پاکه ټایم به تاسو شاګرد لاله ما ټول زمیندارو سره خبره ختمه کړې بیا انتظار در سره چې خبره دې ختمه کړې ده نو ټیکهداره بیا خو کوم سبا نه کار شروع کړه انشاءالله سبا نه ورته که ښه کار شروع شي مونږ ته اوس اجازت دی په مخه مخه انشاءالله به وایي په مخه مخه په مخه مخه کور مې رات کا موږ یې خوراک له نه بېبوځو او دوی په لاره کې فقیر کاکا او فقیر کاکا یا لکه درلې ما څوک یې شیته خیر خو دې خیر علي منشي خیر خو دې که او فقیر کاکا خیر دی او بالکل خیر دی بیم خان ویلی که نه که پټې خرڅې نو په ما به خرڅې راشه چې پیسې درکم نه منشي زه ستاسو په خانانو پټې نه خرڅوم خرڅومه که نه نو په باچایانو به پټې خرڅوم او و فقیر کاکا و فقیر کاکا ځان نه قمقل مه جوړوه زما خانان به دې په پیسو مور کې په پیسو و منشي ما ته ستا د خانانو پیسې معلومې دي هغه پنډونه ویم د روپۍ شی به رانوس په څلوره نیوالي زه کمکل خو نیمه چې پټې ستاسو په خانانو خرڅ کړم قمقله کاکا جي زه خو ویم که نه په ایمان چې سوچ پرې وکړه هسې نه سبا دا پټې ای او ته نه پټې به دې د چا په کار راځي خیر دی سوچ پرې وکړه زه به بیا هم راشم پوه شوې که نه او پوه شومه ستا په مکرم پوه منشي والله که ستا خانان زما له پټې والي او خان بیا د کوم بدقسمته جن راغلو چې مراسم درته در په یاد شو رسله شته یو اجل نیولې د باچیانو د کورنۍ نه دی ډېر ټوپونه وایي
کار بمراله تکې تو نو بس جد خان داسې وګڼه چې هغه اوه مزبکې ته ورسېدو او ډېر زر به د جنازې اعلان واورې اعلان خدای خبر چې دی راجا زما په دې بچي څه چل کړی دی سم دم زویراله در په در کو اما سلزل پوي کو هغه نه سمېږي راجا ډېر ظالم سړی دی هغه تروري زه د نوازم نورستان پوي کا یا الله یا الله ته زما په بچي رحم کې خدایا د دې کې هدایت وته کې په سم لارې روان کې یا رب العالمین سید رحمان لالا په دې لښتې چې څومره ځمکه پرته ده د دې ټولې اوبه به یو شان دي او حاجي صاحب تا ټیکهدار په دې نه دی پوه کړی ولې نه صابر لالا ما ټوله خبره هغه ته کړې ده بل زما لښتې لوړ جوړ پاتې شو او زما پټي ته اوبه نه وې راغلې واجب ورې صابر خانه د ګیلې وای زمانہ د ټول کلی ده لالا دې ځل به داسې نه وي سید رحمان لالا دې ځل مې باقاعده په انجینیر باندې د دې لښتې نقشه جوړه کړې ده او د ټولو پټو ناپونه مې پرې اخیستي دي انشاءالله دا ګیله به ستاسو نه وي او حاجي صاحب ته لږ هغه ټیکهدار پسې لاړ شه او هغه ته یې حجرې ته راشه نو کېدی څه چای مې خو کوي که نه په هغه لاجبر کلا کې یو جرګه ده او هغه د موټر الله مل شدي په مخه په مخه سلام په مخه خلاله سلام علیکم سلام علیکم یا زویا دا نورې حالتې غلطې پرېږده زما څوک دی په دې دنیا کې ما خو ټوله ځواني تا ته زړه کړه بس که سم شه په سمه لار روان شه خپل ځان وپېژنه ما وپېژنه د دې غلطو خلکو نه نور واوړه بچې واوړه یو غریب سړی د ده نه لاس واخله وله خدای نیک بخت خیري به درته وکړي مراد خانه زه د فقیري سره که مناجیزه نه کوم ظلم ورسره نه کوم بدماشي ورسره نه کوم دا اوس وګوره دا د فقیري پټی دی اخوا ته پټی زما دی دې خوا جایداد زما دی او بیا زه په دې کې چې کم دې ځوانه مطلب دا دی یو پلازه جوړول غواړم پوه شو په خبره باندې نو دا زما دپاره غټ خنډ دی زه هغه له پیسې ورکوم پوره ټیک شو ګور راجا فقیر کاکا ښه سړی دی هغه سره پر ورورۍ باندې خبره وکړه په مزه ورسره خبره وکړه کېدای شي دله درې کړي ټیک شوه ته لاړ شه ته ورسره خبره وکړه اوس خو خوشحال یې که هر سړی راځئ چې زونه وخته دی نورې خبرې باید په حجره کې کوو په تا باندې خوار وخت ناوخت راځئ چې ځو راځئ موري ته وګوره کنه څومره ښایسته جوړه دی اچولې ده او موري اته پیسې میلاو شوي دي ښه دا څه کې د دې نه بدله ښایسته جوړه بل هم راوړم موري نه بچي زما داسې جوړې نه دي په ټول عمر د خلکو اچولې خو یې زویه ته په لار شي ته د ځان نه سړی جوړ کړه بس که خو موري ته دا پیسې خو واله که نه نه مې دي پکار ستا دا دونه ډېرې روپۍ ستا پلار په غریب د چاټکي مزدوري وکړه 100 روپۍ به یې ماله په لاس کېښودې زه په هغې ډېره خوشحاله وم ډېره خوشحاله وم خو موري ته دا پیسې واخله هغه وخت بدل و مورې اوس وخت بدل دی وخت نه دی بدل خلک بدل شو د خلکو ایمانونه لارل خورېدي شو نه نه بچیا خلک لکه ستا په شان بدل شو لکه ته چې څنګه بدل شوې مورې څنګه چې ته یې نه مې دي پکار ستا نه بدلې دا پیسې نه لکه زما د بغې نه
مجلس صاحب سلام کوما خیر منشي څنګه دې راپېښه وکړه مجلس صاحب صابر خان سره مې کار دی خان جي خو نشته خو تاریخ له تللی منشي ما ته ووایه حاجي صاحب ستا د وس کار نه دی که نه ویم زه به لاړ شم څنګه دې خوښه ده سلام کوم زه به بیا راشم چې یو درک خو پکې اسم نه لګي تاسو په دې ونو باندې اورېدلي حاجي صاحب ما باجاجي سره خبره کړې ده هغه وایي چې فقیرې راوله په کچرو کې د سټامو چې خپلې پیسې والي ټیک شو عبیده سهار له به زه فقیرې کچرو ته درولم او تاسو هم راشئ خبره به حل کړو ټیک شو جي د خدای پامان جلال خانه ته به د خپل ورور راجا پوه کړي چې د فقیري خوښه ده چې خپل جایداد په هر چا خرڅوي ستا ورسره سویمه ده صابر لالا تا ته خو پته ده که نه چې زما د ورور راجا مثال د سپي د لکۍ دی خو سل کاله یې په نچه کې وساتې که نه خو بیا به م کږه وي جلاله نو بیا زما نوم هم صابر بډه بیری دی او چې د کوم سپي لکۍ نه نیغېږي که نه هغه ته زه بیا کټ کوم صابر لالا ته غم مه کوه زه به یې درله پې کړم زه اوس ورتلی شم په مخه دی تاسو یې مرشي ویم خاندي توبه مې دي توبه په دروغجن د الله نالت وي ویم چې څه مې وویلې په دې ګناهګارو غوږونو مې اورېدلي دي خو راجا بیګې نه ازمرې دې ازمرې زمري ښکار دومره اسانه نه دی لالا زه خو ویمه د پاچایانو نه وړاندې صابر بډهبیري په کور باندې غوغا جوړه کړو غوغا ولې چې بیا لپاره موږ ته دې کلي کې څوک اوچتو سترګو ونه ګوري تاسو په ارام کښېنئ خانانو چې نورحسن ژوندی وي که نه نو زه پوه شه او صابر بډهبیری پوه شه ګوره راجا د خدای د قهر نه ویرېږه و د خدای نیکبخته تا ته الله پاک ګاډي درکړي بنګلې درکړي ځمکه او جایدادونه درکړي او ستا سترګې بیا هم نه بلېږي ته د خلکو وینه تلې ته د خپل رب نه ولې نه یېرېږي و راجا اوس هم وخت شته د خدای خاطر وکړه چې انسان جوړ شه او د الله په لار باندې روان شه دا د منافقت او د شیطانت لارې پرېږده راجا مرانا شکر وباسه شکر وباسه چې ته زما دوست یې او پاتې شو خبره د جایداد او د بنګلو خبره د جایداد نه ده خبره اوس زما د غیرت او د پښتو ده او زه به اوس صابر بډهبیري ته دا ښیم چې دشمني خلک څنګه کوي او دوستي خلک څنګه کوي مرشي ورشه او صابر بډهبیري ته زما دا پیغام ورسوه چې ځان ته د کفن بندوبست وکړه حسینا چې کفن دې نصیب نشي کفن دې نصیب نشي خاندي دغه دی ورغلم لاشه او خان ته دې وایه چې صابر بډهبیری کفن په سر ګرځئ په سر او د ستا غوندې خلکو به چې کفن نصیب شي
او کنا ورشه سلام علیکم باجاجی. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. کینه بکیریا ما هم ستا انتظار کوو. باچاجی والله کرانه راجا یو وینچم والی که پټې خرڅوم نو پتا به خرڅوم که مال خدای پاک کالیم پس پیسې راکې نو خپل پټې خو به راته واپس کې کنه. ولې نه بکیریا ولې نه په 15 لکه دې پټې راکړې دی که نه او چې لس کاله پس هم رانه غواړې هم په 15 لکه به یې درکړو. باچا صاحب ځکه خو زه دا ټوله ځمکه هم په تا خرڅومه. ښه ټیک ده فقیریا چې کله دې پیسې پکاري که نه نو راشي. دی ډېر عمر درکړه باچاجي. سلام علیکم. وعلیکم سلام فقیریا مونږ خو د دواګانو بس دوا کوه دوا. مراد دادا ته مې ووایه که نه راجا مسافر وایي چې ما ته یو خشته غونته کې موټر واخلي. وکه مکلا موټرې ډېرې خیر ته رو د چای سبا به که خیرې ښار ته لاړ شو او چې په کم ګاډي دې لاس کېښودو هغه بدله والم. ټیک شو که نه؟ لالا دې هم ستا په شان دی. خو مورې ما اخر داسې کم غلط کار کړی دی خو چې کور ته راشم نو ستا نصیحت او وصیت وي اخر ما ته م یو لار وښایه مورې چې زه څه وکړم. ته به څه وکړې راجا د راجا نه خو ته هېڅکله هم نه صبرېږې. نن درته یوه خبره کوم او په پوله غوږونه یې واوره یا به هغه راجا دی او یا به ما دی نوره نه پوهېږم. مورې ته زما خبره یا خدایا دا زه دې په کم امتحان کې واچولم که د مور نه زړه صبرومه نو راجا ته پاتې راځم او که د راجا دوستي اخلمه نو مور رانه پاتې کېږي خدایا. وعلیکم سلام. څنګه بچې کېنه ښه نو دا ګاډی دې واغوستو ګوره تا ته ما وویل که نه چې زه به سره په خپله لاړ شم په خشته ګاډی بدله لاړې نو دا ټول دې واغوستم. وخاندالا دا حال ټول ما ته په هر څه باندې منظور دی. ورور دې د راجایي او ګرځې دې پاټو کې و ظالمه تا سره فیصلهی ګاډی پکار دی فیصلهی دا ګاډی واپس کړو فیصلهی ګاډی بدلوال ٹھیک شو که نه؟ نه خاندالا نه تاسو وګڼه چې دا یک سلیم ده هر یو شی دی خاندالا ستا ډېره زیاته مننه. ستا خوښ ښه داسې وکړه چې اوس لاړ شو ستړی دی پرې چینج کړه او ارام ټیک ده خاندالا. ځه ورځه بچې ځه. وایه که نه مسؤوله څنګه راغلې؟ راجا تر پیسې دې ما له راکړې نو بس چې څه پیسې مې درله درکړي که نه هغې باندې صبر وکړه او بیا تا په ما باندې کوم داسې سوله جریبه ځمکه خرڅه کړې ده د دې ځای نه په حیا کې لاړ شه ګنې په هغه ځمکه کې به دله قبر جوړ کړم ځه
پیسې راکړه. بشي پیسې دې راوړې؟ نه مورې راجا خو پیسې را نه کړې ولې؟ ورته یې زما بېزتي وکړه چې بیا دې په دې طرف را نه شي. دا ولې؟ مورې راجا راته وایي چې تاسو په ما باندې په جیربونو ځمکه خرڅه کړې ده خو چې سترې کېدل امې درکړي دي. زما زویه تا ته ما نه وې چې زما د پلار نکاډو کې مه خرڅوه خو تا زما کله منله. اوس به څه کوم مورې؟ زویه مه خفه کېږه ته د بل کلي سیدرحمان ماما له ورشه او ورته ووایه چې زه مور رالېږلې کېدای شي هغه دله لاره سمه کړي. زه مورې زه اوس دوکان ته ورځم چې کله دوکان نه راواپس شم بیا به سیدرحمان ماما له ورشم. یا الله زه په حال رحم وکړي. هغه دا جرأت چې زما په سړي باندې لاس اوچت کو. حاجي دا خو لا پرېږده دا ویلي چې ما کفن په سر تړلی دی او ستا د خانانو به کفن نصیب کېږي او که نه. غلی شه دا خو به وخت ښیي چې کفن د چا نصیب کېږي او د چا نه. لالا دا سړی چمدې پرېښودل نه دي پکار ولې دا ډېر په سر وختېدو. نو بس ټیک ده زه اوس په صابر بډه بیري پسې ورځم او د یو خبرې حساب ورسره کوم. او ودرېږه نور حسنه ودرېږه. ایله خو د راجا د ډغرې سړی میلو شو اوس به د دشمنۍ خوند راشي خوند. هغه نه به انتقام علم خو په مزه چې دته خو پته ولګي که نه چې ما خو د پیریانو کور ته کاڼې وویشته. راجا چې یو ورځ دې ونه وینم که نه نو یو ورځ را باندې د کال عمره تېرېږي. ګوره صنم ته غلطي کې ما سره زړه مه لګوه. ولې چې زما خو د یو منټ پته هم نه لګي چې له کومې خوا نه به ګولۍ راځي او څه به پرې لګوه. نه راجا نه دا خبرې مه کوه مړه دې ستا دښمنان شي.
ټیک ده سلام ډېر ناوخته شو مونږ به اوس لاړ شو نو رسنه زه چې ځو یار ورا جالک صبر خو وکړه کنه چې دا زړه خو په دې اور باندې سېزلی وې نو بیا به تلو کنه یار سېزلو ته خو لا ډېر ژوند دی وبې سېزې کنه راجا لږ صبر وکړه یار دا سګرټ خو مسکرې وې راځه هلکه راوخته دی سګرټ به بیا په خپله ډیله کې دنیا مستا شوه زه درنه لاړم څوک به مې بچ کړي چاته وجاړم صنم که ژوند وفا کړې وه که نه نو بیا به ګپ لګو خبر دا ویږي چې ته راجا له خپل پټې ورکړې ولې چې راجا ښه سړی نه دی صدررحمان لالا ته خو داسې خبرې کوې چې اړو د پښتنو په وطن کې نه پیدا شوې صدررحمان لالا پښتانه وایي چې مرګ یا په ښځه کېږي او یا په پټي دومره کمزوري مې مه ګڼه چې زه راجا ته پټې پرېږدم حاجي نو دا ستا اخري فیصله ده او صدررحمان لالا دا زما اخري فیصله ده ماما دا به څه کېږي راجا خو ما نه ګوته مو لګوله په پیسې هم نه راکوي بچیا ما خو به تاسو ته ویلي خو تاسو نه منله تاسو وایئ چې راجا دی او راجا دی او راجا دی ماما ما ته چې مور څه ویل هغې رښتیا ویلې خو ما د مور نه منله بچیا څوک چې د مشرانو نه مني د هغوی همدغه دي ماما پټواري له خو راسره لاړ شه که نه بچیا نن خو زما تاریخ دی او انشاءالله سبا به سره لاړ شم اچاري فکریا سلام علیکم خانجی څنګه خیر لا طرف دي چې خیر دی له خوشاله دې څه څنګه دې وخت یاره دا چې څنګه په کومه پټو خاجي کا ما دې کې په مزه دي کو ما دې پټو حلاوت صحیح کنه هم کو خاص الله پامان الله پامان السلام علیکم راجا وعلیکم السلام عجیب خو د ځمکې تر ټولو نه انکار و دا څه وې صدررحمانه دا چې دا جرأت چې راجا ته انکار وکړو دا به هغه ته ډېره ګرانه پرېوځي نو رسنه هېڅ غم مه کوه راجا اوس زه پوه شه او زما کار او دا چینه ما زه په زوره ګوته لګوم په زوره او السلام علیکم اجی سلام وعلیکم السلام د ځان دشمن ولې جوړیږي دا نه غوندې کې پټې دي دی دا بندر د سما پاکي ظالمه اوس هم در سره وخت شته زما خبره ومنه او دا پټې دې راجا له ورکړه څه پوه شوې رسنا ما په ټوپک مه یاروه او راجا ته ووایه چې والله که یو انچ هم درکم انچ حاجي نورستان څوک یاری نه
داری کې قبرستان ته رسي قبرستان ته نورسنه نه زه باجي پوی کم خیر پوی کم مراد لاله خیر پوی کم ځنې بیا بیا درله زه پوی کم زه بیبي جي ستا د قلم سره شوق دی او زما د ټوپک سره زما ستا نه کېږي بیبي جي نه کېږي زما ستا واه نورسنه واه د هغه مشرانو خبره چې نصیحت په نادانانو اثر نه کا چې څومره پویوي خو پوی به نه شي بس بیبي جي بس مور دې د نصیحت د کتاب بند کا په تاندړي پې ناوخته کېږي او زما هم څه کار دی ای زما یې ډوډۍ پروا مه کوه ښه په خپلې ځوانۍ ترس وکړه هغه بوډۍ مور ته دې وګوره په هغې رحم وکړه ای تا ته ویم که نه دا څه په سوچونو کې لاړې بیبي جي څه وکړمه که د راجا نه دنیا بیلومه نو خپله دنیا مې تباه کېږي زه خو پخپله په یو دوه کیاریان یم چې یا الله زه څه وکړمه د راجا پروا مه کوه د هغه نه دې 100 لکه روپۍ اخېستې ما ته ووایه زه به یې ورکړم ګوره بیبي جي خبره د پیسو نه ده خبره زما د مجبورۍ ده او زه د راجا دپاره کار کوم زه د راجا سړی یم ګوره بیبي جي په تا باندې د ډیوټۍ ناوخته کېږي او زم راجا له ای نورسنه نورسنه ته پوه شې نورسنه او راجا زه ستا په ټوله خبره باندې پوه شوم خانجي 20 بورې ترې ترې بورې او 30 بورې لارې پرون نو دا ټول حساب کتاب به زه جمع غلی شه مړه دلته زموږ لکونه روپۍ ډوبېږي او تا سره د 30 او 40 بوجو غم دی غلی شه لالا چې د څه نه یارېدم ومغاو شو که نه څه قیامت راغی څه چلو شو کولو خبره کوه فقیري په باچایانو باندې ځمکه خرڅه کړه وی د مشر باچا نه نن پیسې م واغېستې دي او ګوتې م ورته کچرو کې ولګوله ډېر بد دې وکړه فقیریا ډېر بد دې وکړه زما خیال دی چې اجل راغستی ځکه خو د راجا سره ښکار جنګې ته هېڅ غم مه کوه راجا اوس ته پوښه او هغه باچایان پوښه نه نورسنه نه باچایان په موږ باندې نه راځي نو د باچایانو په شا باندې دا هغه صابر بډهبیري لاس دی پهله به موږ د صابر بډهبیري بندوبست کوو نو بیا به باچایانو سره ګورو ښه بس ټیک ده راجا ټیک ده اوس ته پوښه او هغه باچایان پوښه صابر بډهبیریا اوس ځان تیاروه راجا دا خلک خو وی راجا ډیر بدمعاش دی ګوره صنم که خپله خوسته بدماشي وي نه راجا بدماش دی بدماش دی راجا راجا ولې تا نم خلکو حق نیولی دی چې بدمعاشي رانه وکړو وکمکلې داسې لامور زوی نه دی راوړی چې د راجا حق به ونیسي نه راجا خو په خپله باندې یو طوفان دی طوفان دی راجا او د دې طوفان مخې ته چې څوک هم راشي نو نیست او نابود شي نیست او نابود شي پوه شوې
गुजरात मीना लैला वदता गुंची निधि दंगा बुड़ी दिना लैला वजमा शिरीनाशा वता जुदाई विधि अंगार स्वर्ग विनाशा तू सुखड़ा लैला ओ जमाद घरना तू सुखड़ा लैला गोरा तमिना लैला वदा साया दुना तो किलार जोड़ दिना लैला मीना लैला वदता गुंची निधि दंगा बुड़ी दिना लैला वजमा शिरीनाशा वता जुदाई निधि अंगार स्वर्ग विनाशा वस्ताशं लैला ओ बेबी समाक्रति वस्ताशं लैला ओ गोरा तमिना लैला ओ मयंदनई छि बदलर मान करिना लैला मीना लैला वदता गुंची निधि दंगा बुड़ी दिना लैला वजमा शिरीनाशा वता जुदाई निधि अंगार स्वर्ग विनाशा वदता गुंची निधि दंगा बुड़ी दिना लैला वदता गुंची निधि दंगा बुड़ी